پاکستان وايي منظور پښتین قانون مات کړی وو او ځکه مو ونیوو او اوس به حساب هم ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه وايي منظور پښتین د پولیسو لخوا ځکه نیول شوی دی چې له قانون څخه یې سرغړونه کړې او قانون یې مات کړی دی. نوموړی وایي له پښتون ژغورنې غورځنګ سره خبرې خپل ځای لري، خو که څوک د هیواد قانون ماتوي نو نیول کیږي به. منظور پښتین پاکستانی وګړی دی، د هیواد قانون یې مات کړی ځکه نیول شوی دی. تر کومه چې پښتنو خبره کړې ده پښتانه له دې حکومت سره دي. منظور پښتین د تېرې یکشنبې په ورځ د پېښور تاقال ښار کې په دې تور ونیول شو چې د هیواد پر ضد د نفرت راپورته کوونکي څرګندونې یې کړې دي. ځایي پولیس وایي منظور پښتین د دیرې اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه او رسمي مکتوب نیول شوی دی. د پولیسو مکتوب کې راغلی دی چې منظور پښتین د جنوري په 18 نیټه د بنو غونډې ته په وینا کې د پاکستان د قانون له منلو انکار کړی او د دولت ضد سپکونکي خبرې یې کړې دي. په دې تړاو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه وایي که تاسو د هیواد قانون ماتوئ نو نیول کیږئ به. هغه د هیواد قانون مات کړی او ځکه ونیول شو. د منظور خلاف ډیری اسماعیل خان کې دوسیه جوړه شوې او نیول شوی دی. احتجاج مذهبه لار نه ده، خو دوی ناسمې لارې سره احتجاج کوي. محاکم به اوس ورسره حساب کوي. خو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی او پارلمان کې د وزیرستان وکیل محسن داوړ وایي منظور پښتین ځکه نیول شوی چې د بنو جلسه کې د پښتنو د جرګې د رابللو او د پښتنو د یووالي خبره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ محسن داوړ هم له 9 ملګرو سره هغه مهال څو ساعته بندي کړای شو چې د اسلام آباد پریس کلب مخې د منظور پښتین د خوشي کولو لپاره مظاهره کوله. ګرانو مینوالو په دې هیله چې مطلب به مو خوښ شوی وي. که مو خوښ شوي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.